زما ټول کام دې قتل کوي زما د زنانو د سر څه دې پړونی واخیستی زما د سپین ږیرو د سر شمله دې بېعزته کړله دا مسلماني ده دا مسلماني د یو منټ دپاره نه منو پنجاب زموږ دښمن دی زموږ وینې توی کړي دي موږ یې بېعزته کړی یو موږ به د پنجاب په خلاف خپل صفونه برابرو دلته به د ډېرو خلکو دا سوچ وي چې بیا به موږ غرو ته خیږو بیا به جنګونه کوو بیا به مړي زه په کلمه درته وایم تاسو خالي سره یو سئ دا پنجابی زموږ د چپلاخې تاو نه لري دا به زموږ وطن یې لکوي په موږ څه وسول موږ خو د احمدشاه بابا لمسیان یو موږ د میرویس نیکه لمسیان یو هغو تر ډیلي و تر اسمانه پورې زموږ بیرغونه رسولي ول هغه چې په جهان کې به چیرې مسلمانان په تکلیف سول دوی ته یې خط رااستوئ پر دوی باندې فریاد کوئ نن هغه د میرویس او د احمدشاه لمسیان د پنجابي تر تسلط لاندې دي موږ یو مرده پرست کام یو چې کله یو سړی زموږ د منځه ولاړ سي بیا موږ پر هغه باندې را ووځو بیا جنازې ته ورکوو چې کله ژوندی یو بیا خلک پروپاګنډې کوي وایي دا رقم خبرې کوي دا ولې نه نیسي بیا چې مو ونیسي بیا وایي دا یې ولې دونې ژر رایله کوي بیا چې مو مړه کې سرونه را پرې کړي بیا هم په دا کام کې ځینې داسې خلک وي وایي دا خو ذاتي معامله وله په ذاتیاتو کې تللی دی کامه ترابه د خدای ته وګورئ که څه رقم باور درکو سرونه مو قربان کړل جنازې مو پورته سوې په کلو کلو جیلونه مې ویوړل ټارچرونه یې را کړل روزګار یې را ختم کړئ هر رقم امتحانو ته ولاړ یو ستاسو دپاره نور د دې دښمنانو د دسیسو سره اوځئ تاسو خبر یاست ګیلهمن شهید چې په شهادت ورسوئ د دې څه 2 میاشتې مخکې دی رایله سو 8 میاشتې یې پورته کړی و په پوجي زندانو کې پروت و نه عدالت ته پیښوئ نه پولیسو ته حواله کوئ هلته یې داسې سزاوې ورکړي دي چې موږ یې بیانولی نه سو خو دا یوه خبره یې ډېر افسوس راکوئ چې ژوندی انسان و پښې و لاسونه یې ورتړلي ول سپیان یې ورته رایله کړي ول په سپیانو یې خوړلی و له موږ سره یې رپورټ پروت دی چې څنګه دی رایله سو کوټې ته رالی موږ ډاکټرانو ته ښکاره کړی دی ټول بدن یې داغي داغي ولو په سپیانو یې خوړلی و ولې الرحمن الرحیم د ملي شهید ملي اتل ګیلهمن وزیر په یاد کې را جوړه سوې دا غونډه د دې غونډې پر سټیج باندې ناست د پی ټي ایم د مرکزي کمیټۍ ډېر قدرمن غړی سایانور شیراني د پی ټي ایم کوټي ضلع کوارډینیټر رحمت غرسنی او د کوټي ضلع کمیټۍ ډېر قدرمن ملګري او تاسو مخامخ راته ناست مشرانو ځوانانو همزولو ماشومانو ستاسو د ټولو په اجازه د ټولو تر مخه ملي اتل ملي شهید ګیلهمن وزیر ته د عقیدت د مینې او احترام سره ګلونه وړاندې کوم په دا هیله باندې چې خدای پاک دې موږ ته دومرې وس دومرې توان دومرې توفیق راکړي خدای پاک دې موږ ته په مټو کې هغه زور راکړي چې د ده هغه نیمګړي ارمانونه چې د ګور ته ویوړل هغه موږ پوره کړو او تر هغه خپل منزله پورې ځان ورسوو عزیزانو په دې لاره کې چې دا موږ ټول په روان یو لکه 10 ورځې مخکې چې ګیلهمن وزیر خپلې وینې توی کړې خپل سر یې قرباني کوي همداسې دا یو ډېر غټ تسلسل دی زموږ د کام زموږ د ځوانانو زموږ د مشرانو د شهادتو چې موږ دغه خپله خاوره دا خپل وطن خپله پښتو ژبه خپل کلتور خپل د مشرانو پټکی خپل تاریخ خپل عنعنات دا موږ دغه د سر په قربانۍ باندې ژوندی ساتلی دی موږ په یو داسې خطه کې ژوند کوو چې دلته د دې خطې د دې ملک واکداران شپه او ورځ لګیا دي د هغو کوشش دا دی چې له موږ څخه خپله ژبه هېره کړي له موږ څخه خپل ثقافت واخلي له موږ څخه خپل کلتور واخلي زموږ وطن قبضه کړي زموږ معدنیات قبضه کړي موږ په دا جهان کې سره ورک کړي لکه نن چې د مغولو نوم ورک دی هغه مغول چې 3.5 کاله پر پوره هندوستان باچایي کړې وه نن یې څوک نه پیژني نه یو ځکه معلومه ده نه یو جغرافیه معلومه ده نه یو معدنیات معلوم دي هر څه یې د منځه ساتللی دي پنجابي استعمار د تیرو 80 کالو سره لګیا دی په دې کوشش باندې شپه او ورځ لګیا دی چې دغه پښتون افغان ملت هم دغسې د دنیا سره ورکې لکه مغول چې نن د دې دنیا سره ختم سوی دی څوک یې نه پیژني خو دا چې نن هم
موږ خپله پښتو ژبه وایو، نن هم چې په ټول جهان کې زموږ ملي بیرغ خلک پیژني، نن هم چې زموږ ثقافت خلک پیژني، نن هم چې زموږ خلک پټکۍ پر سر کوي، زموږ جرګې سته، زموږ عنعنات، زموږ کلتور ژوندی دی، هغه د دغه شهیدانو د وینو برکت دی چې هر وخت خپل سرونه قرباني کړي دي، هر وخت خپله پښتو ژبه ژوندی ساتلې ده. نن دغه غونډه د ملي شهید ملي اتل ګیلمن شهید په یاد کې ده. زه دلته له تاسو ناستو ټولو خلکو څخه پوښتنه کوم، ګیلمن شهید کومه ګناه کړې وله چې خلکو دی د اسلام آباد غوندې په ښار کې په سر کې ووی، په شهادت یې ورسوئ. ګیلمن د یو چا کور ته راوستی و، ګیلمن د یو چا عزت ته لاس اچولی و، ګیلمن د یو چا سره د مځکې د پولې او د پټي جنګ و، په ګیلمن باندې د یو چا پیسې باندې وې، ګیلمن یو چا ته سپکې سپورې ویلې وې، څه یې کړي ول؟ ګیلمن پښتو ژبه ویله، په پښتو ژبه کې شاعري کوله، د خپل شاعرۍ په ژبه باندې دا قام دا ملت راویښوئ، د دې قام تاریخ دغه قام ته ورسوئ، د دې قام اتلان ستایل، د دې قام پر اتلانو باندې غزلې جوړولې، د دې قام د استقلال خبره کوله، د امن خبره کوله، د ترهګرۍ مخالفت یې کوئ، شپه او ورځ به لکه بلبل د پښتونخوا په غرونو کې چغېدئ او دا قام یې راویښوئ، په دا ګناه باندې ګیلمن په شهادت ورسوئ. آیا دا به کومه پښتو وي چې نن دلته په د ملک حالات داسې جوړ سوی دی چې څوک د امن خبره کوي، څوک د ترهګرۍ مخالفت کوي، څوک د خپل ژبې خبره کوي، څوک د خپل استقلال خبره کوي، څوک د خپل ثقافت د خپلو اتلانو خبره کوي، دوی وایي دا غدار دی، د دې مرګ روا دی، بیا د هغه د مرګ منصوبې جوړوي. او چې څوک دلته په سپینه ورځ باندې ترهګري کوي، تورې چیشو موټرانو کې ناستي، لس کلاشینکوفونه ورسره یي، پر مځکو باندې قبضې کوي، د چرسو کاروبار کوي، د هیروینو کاروبار کوي، د دې وطن دلالي کوي، دوی هغه ته وفادار وایي. نو موږ دا په ډېر ویاړ دا خبره ورته کوو چې موږ په خپله غداري باندې پرون هم فخر کوئ، نن هم په دا خپله غداري فخر کوو، سبا به هم په دا غداري باندې فخر کوو، د خپل وطن خبره به کوو، د امن خبره به کوو، د دهشتګردۍ مخالفت کوو. او دا ته چې چاته وفاداره وایې چې هغه دلته قاتل دی، هغه دلته ماشومان یتیمان کړي دي، هغه دلته مندې بورې کړي دي، هغه دلته زموږ زنانې کونډې کړي دي، هغه دلته د مځکو قبضهګر دی، د چرسو کاروبار کوي، ته ورته وفادار وایه، موږ په دا وفادارۍ باندې لعنت وایو، د یو میټ دپاره هم نه کوو. او دا د خپل وطن خبره، د خپلې خاورې خبره، دلته د امن خبره، د دې ماشومانو د حقوقو خبره، دا به موږ په هر قیمت باندې کوو. تا ګیلمن شهید په شهادت ورسوئ، خیال دې دا دی چې دا نور ځوانان به چپ سي، دا به دا خبرې پرېږدي. نن دغه ناس ټول خلک، دا د غورځنګ هر ملګري د خپل خدای سره دا قرآن او قسم کړی دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې د دې خوا مې سره پرې کوي، دا خبرې به موږ کوو، پر هر چوک به کوو، پر هر چوک به کوو، پر هر میدان باندې به کوو. دا د وطن خبره ده. موږ دلته دا ټول قام ته وایو، پر دا خپل ټول ملت باندې غږ کوو چې ملت 21مه صدۍ ده، خلک سپوږمۍ ته وختل، هلته مشینان ګرځوي چې ژوند څنګه دلته کېدلی سي. خلکو ډېرې بهترینې ټکنالوجیانې جوړې کړې، خلک نن ډېر مخته ولاړل. یو موږ دا بدبخته ملت یو چې نن هم موږ د امن خبره کوو، خلک امن هم نه راکوي. نن موږ خلکو ته وایو چې نه روزګار غواړو، نه تعلیم غواړو، نه علاج غواړو، هېڅ هم نه غواړو، خالي مې وژنمه. خو دا دومرې بې شرمه خلک دي، دغه خبره مې هم نه مني. دلته موږ ژوند ته هم نه هیله کوي. نه دې سر محفوظه دی، نه دې کاروبار محفوظه دی، نه دې ژبه محفوظه ده. شپه ورځ دا پنجابی استعمار لګیا دی، زموږ د قام بې عزتیانې کوي. تاسو به د کراچي په زندان کې لیدلی وي چې زموږ د وطن د لوی کور افغانستان ځوانان، سپین ږیري، کشران دا خو یې نیولي ول، زموږ زنانې نیولې وې د کراچي په زندان کې، هلته زموږ زنانې اچولې وې. او رپورټ دا راغلی دی چې هغه زنانې پر کوچني باندې ناجوړه وې، د هغو هلته کوچنیان پیدا سول. دا د ټول افغان پر مخ چپلاخه ده، دا زموږ د ټولو ځوانانو پر مخ چپلاخه ده چې دا بې ناموسه، دا بې ننګه پنجابی نن راغلی دی، پر هغه تاریخي افغان ملت باندې دا لوبې کوي. د دې وجه څه شي ده؟
د دې یوه وجه زه در ښیم موږ پر سلو لارو تقسیم سوي یو، موږ پر ځایي باندې تقسیم سوي یو، پر خیلۍ باندې سره تقسیم سوي یو، پر قبیلو باندې سره تقسیم سوي یو، ځکه دا کمزوري دښمن پر موږ مسلطه دی. که موږ چیرې سره یو سلو اتحاد او اتفاق مې وکړئ د دې خاورې پر ننګ ودرېدو، دلته به د ډېرو خلکو دا سوچ وي چې بیا به موږ غرو ته خیږو، بیا به جنګونه کوو، بیا به مړې. زه په کلمه درته وایم تاسو خالي سره یو سئ، دا پنجابی زموږ د چپلاخې تاو نه لري، دا به زموږ وطن یې لکوي. موږ پر شلو لارو تقسیم سوي یو، ځکه دا دښمن پر موږ باندې دومره مسلطه سوی دی او تقسیم کړي یې پر څه شي باندې یو. یوه دا خبره کوي وایي موږ ټول مسلمانان یو، موږ سره ورونه یو، خو موږ دومره بې علمه پاته سوي یو چې د ده مسلماني هغه شپه او ورځ موږ ته دوکې پره کوي. دا څنګه مسلماني ده؟ تاسو لږ تاریخ در واخلئ. د ننه څه یو څو ټیم مخکې چې فرنګی دلته راغلی و، دا ټول وطن یې نیولی و. دا د نن ورځې پنجابی د دوی دغه آرمي چیف جرنیلان چې دي، د دوی دغه تبلیغیان چې دي، د دوی دا سیاسي مشران چې دي، د دې ټولو شجره راواخي. د دې نیکهګان د فرنګي په پوج کې ملازمان ول، د فرنګي تنخواه یې اخیستله، د فرنګي توپک ورسره و، د فرنګي سپیان یې ورمینځل، د فرنګي ګوړاګان آسونه یې ورمینځل او د فرنګي دپاره پر افغان وطن باندې حمله اورول، افغانان یې د فرنګي دپاره وژل او دا یې هدف ولو چې دغه افغان خاوره فرنګي ته ورغلامه کړي، فرنګي ته یې په تحفه کې ورکړي. نن ته څنګه ماته وایه چې زه ما او تا مسلمانان ورونه یو؟ ستا مسلماني خو ما لیدلې وه چې ته د یو کافر سره ملګری وې، زما پر وطن حمله اورولې، زما شملور پښتانه دې شهیدان کول او ته نن ماته وایه چې ما او تا مسلمانان ورونه یو. بیا دا څنګه مسلماني ده چې زما په وطن کې خدای پاک څومره معدنیات پیدا کړي دي، زه د دې څه محرومه یم او دا تا ټول بیولي دي پنجاب ته. ګیس زما د خاورې دی، زما په وطن کې ګیس نسته، زما بیماران په ژمي کې د یخه څه مري او تا ټول د پنجاب کارخانې زما په ګیس باندې آبادي کړي دي. دا د اسلام فلسفه ده. راولئ ملایان دلته راولئ چې د اسلام په کم قانون کې دا روا دی چې زما معدنیات دي، زما وسایل دي، زه ځینې محرومه یم، تا پنجاب آباد کړی دی. ستا د پنجاب ټوله بجلي زما د پښتنو د افغان خاورې د اوبو څخه جوړیږي. دا یا د تربیلې ډیم د اوبو څخه جوړیږي، یا د دریای کابل څخه جوړیږي، یا د دریای امو څخه جوړیږي. خو دا بجلي په پښتونخوا وطن کې یو یونټ هم تا ته نه درکوي، ټول یې پنجاب ته بیولې ده، د پنجاب کارخانې په چلیږي، ټول پنجاب چې دی هغه یې په روښانه کوي. دا د مسلمانۍ کم کتاب تا ته دا درس درکړی دی؟ ستا په پنجاب کې بهترینه تعلیمي نظام سته، بهترینه اسپتالونه سته د علاج، بهترینه د ځوانانو دپاره د سپورټس ګراونډونه سته، بهترینه کارخانې سته. یو سړی دی بېروزګاره نه دی، امن تر دې حده پورې دی چې وایوان هم نسي وژل کېدلی. ټول فیسلټیز دې ورکړي دي. زما په وطن کې هره ورځ زه جنازې پورته کوم، زما ټول کام بېروزګاره دی، زما ټول کام دې قتل کوي، زما د زنانو د سر څه دې پړونه یې واخیستی، زما د سپین ږیرو د سر شمله دې بېعزته کړله. دا مسلماني ده؟ دا مسلماني د یو منټ دپاره نه منو. پنجاب زموږ دښمن دی، زموږ وینې توی کړي دي، موږ یې بېعزته کړی یو. موږ به د پنجاب په خلاف خپل صفونه برابرو. په دې ترانو به موږ ته رابده خلک نه خطا باسي. یا دلته په سکول کې زموږ ځوانانو ته ترانې وایي هېڅ پرچم کې سایه تلې یا مې کې. نه پرون موږ تر دې پرچم لاندې یو، نه نن یو، نه به سبا دې ته موږ تیارېږو. زما خپله خاوره ده، خپله ژبه مو ده، خپل تاریخ مو دی، خپل اتلان لرمه. په جهان کې یو ډېر ننګیالی کام پاته سوی یم، تر ډیلي و تر اسپانه پورې موږ باچیانې کړي دي. ډېر مهذبه خلک یو، محبت خوښونکي خلک یو، روشن فکره خلک یو. دې پنجاب موږ بدنامه کړي یو. دې پنجاب په جهان کې ټولو خلکو ته ویلي دي چې پښتانه دهشتګرد دي، پښتانه چې دي دا ترهګر دي، او دا ټوله ترهګري دی په خپله کوي. دا ټول دی په خپله کوي، بدنامه کړي یې موږ یو. پښتانه وایي مړه هم زه پړه هم زه. دا پنجاب له موږ سره هغه لوبه کړې ده. دلته د دوی د جرنیلانو انټرویانو تاسو نه دي اورېدلي؟ د پرویز مشرف انټرویانې، د جرنل حمید ګل انټرویانې، د کرنل امام انټرویانې، په خپله خوله باندې پر دې ټیویانو د دوی انټرویانې دي چې دا دهشتګرد موږ راوستل، دې ته موږ ټریننګ ورکوي، دا موږ ټرین کړل. بیا دا زموږ هیروز دي، دا زموږ اتلان دي، دا یې دلته زموږ په خاوره کې نه وسول، دې ته یې موټرسایکلان نه ورکول، دې ته یې هره فیسلټیز نه ورکوله. نن په جهان ته دا وایي دا پښتانه دهشتګرد دي. نو لہذا موږ ټول جهان ته دا چیلنج ورکوو چې راسئ له موږ سره مناظره وکئ. که موږ دا نه قدر ثابته چې دا جرنیلان د پاکستان د پوځ جرنیلان دا ترهګر دي، ترهګر دوی روزي، بیا زموږ سرونه تاسو ته د قلم کېدو دپاره روا دي چې پر هر چوک موږ راځړوئ، موږ تیار یو. خو لہذا
پښتنو اوس به سر خلاصو د 80 کالو څخه د خلکو موږ ته دوکې راکړي دي یا د اسلام په نامه یا په نورو ترانو اوس باید نسو دوکه پښتانه یو متل کوي وایي که یو سړی یو وار دوکه درکړي خدای دې دواړې خطا کړي کې دویم ځل دوکه درکړه بیا دې خدای دواړې خطا کړي خو کې دریم ځل دوکه درکړه بیا دې خدای ستا دواړې خطا کړي چې لا سر نه خلاصوې په پسې نو دا ځل په کار دا دی چې موږ د دوی په دا دسیسو باندې نسو خطا وځه غازي امان الله خان زموږ رئیس جمهور و هغه یو جدید سړی و د هغه یو جدید سوچ و هغه د 19 کاله مخکې د افغانستان خاورې ته زموږ دا ملت ته ترقي راوړله تعلیم یې راوړی ایجوکیشن یې راوړی موږ د دنیا د سیالانو سره برابرولو دا خلک راولاړ سول د دې پنجابي استعمار او د دوی بادران فرنګۍ دغو خلکو پروپاګاندا پسې شروع کړله چې دا کافر دی موږ غازي امان الله خان د خپل وطن نسب پسې واخیستی بیا ډاکټر نجیب صاحب خپل سر قربان کوي او د دې وطن سودا یې نه وکړله هلته ورغلي ول د دې وطن پنجابي خلک چې ته دلته امضا موږ ته راوکړه بیا به ته دلته د افغانستان رئیس جمهور یې ستا باچهي به نو ډاکټر صاحب هلته ورته ویلي ول چې زه څوک یم چې زه د دې خاورې سودا وکړم زما دا یو سر دی خو دا سر قربانومه د دې وطن سودا نه کوم د ده مشهوره شعار دی چې سر ورکوم خو سنګر نه ورکوم بیا داسې زموږ په وطن کې تر ننه ورځې پورې دا اتلان را روان دي خو دا پنجابی استعمار لګیا دی چې څوک د دې وطن خبره کوي څوک ستا د حق خبره کوي څوک د امن خبره کوي دوی په هغه پسې د غدارۍ پتوه لګوي نو نور خواست کوو د ځوانانو ته چې ځوانانو 21مه صدۍ ده دنیا خلک له موږ څخه ډېر مخته تللي دي دا بنګالیان څلور پوټه هغه هم د دې ملک د دې استعماري قوتو تر تسلط لاندې ول خو همت یې وکړئ ټول سره یو سول د دوی څخه ځان خلاص کړئ نن ژب پرامنه ژوند کوي په جهان کې د خلکو سره سیالان دي دا هندوستان دا هم پرنګیانو نیولی و خو دا هغه دی د پرنګیانو څخه ځان خلاص کوي نن د دنیا څلرم پنځم طاقت دی د ټولو خلکو سره په سیالۍ خبره کوي په موږ څه وسول موږ خو د احمدشاه بابا لمسیان یو موږ د میرویس نیکه لمسیان یو هغو تر ډیلي و تر اسمانه پورې زموږ بیرغونه رسولي ول هغه چې په جهان کې به چیرې مسلمانان په تکلیف سول دوی ته یې خط راستوئ پر دوی باندې فریاد کوئ نن هغه د میرویس او د احمدشاه لمسیان د پنجابي تر تسلط لاندې دي پنجابیان موږ په سر کې وي زموږ عزتونه یې لیلام کړل د شپې زموږ کورو ته راوړي زموږ شمله یې بدنامه کړله موږ پر زنانو باندې تشدد وکړي هیڅ یې نه دي راپرېښي نو لهذا خدای ته وګورئ دا په خپل آپس کې چې موږ لاس او ګریوان یو د 15 فوټه مځکو دپاره خپل وراره یتیم کوو خپل ورېنداره کونډوو د دې څه لاس واخئ راسئ دا پنجابي ته سره یو سو د ده خلاف ننګ وکړو پر خپل ورېنداره پړونه یې واچوئ خپل وراره مه یتیم کوئ د خپلو ګریوانو څه لاسونه وکاږئ چې وطن مو وګټئ بیا به دلته هر سړی پوره منه وي روزګار به د خوشحالۍ ژوند به په جهان کې به مو یو نوم وي خلک به مو پېژني چې دا افغانان دي نن په کم نامه ژوند کوو نو لهذا دا د خپلو ګریوانو څخه لاس وکاږئ دا نفرتونه سره ختم کړئ دا پر ځایي او پر خیلۍ چې تقسیم یو دا موږ ته هېڅ ګټه نسي راوړلی دا یو ډېر تاریخي ملت دی دا ملت به سره یو کوو دا ملت به سره یو موټی کوو او دا زما یقین دی یو وار بیا درته وایم چې په کومه ورځ دا ملت یو سلو کومه موږ ګارانټي درکوو چې والله که دا پنجابۍ یوه ګنټه دلته تېره کړي خپل وطن به ګټو خپل وسایل به ګټو دا د شهیدانو قربانۍ به تر څو موږ ورکوو دا جنازې به تر څو موږ پورته کوو سبا به په دا ناستو خلکو کې څوک نه وي دا زه درته ولاړ یم سبا به موږ نه یو بیا به موږ تر کومه پورې جنازې پورته کوو موږ یو مرده پرست قام یو چې کله یو سړی زموږ د منځه ولاړ سي بیا موږ پر هغه باندې را ووځو بیا جنازې ته ورکوو چې کله ژوندی یو بیا خلک پروپاګانډې کوي وایي دا رقم خبرې کوي دا ولې نه نیسي بیا چې مو ونیسي بیا وایي دا یې ولې دونې ژر رایله کوي بیا چې مو مړه کې سرونه را پرې کړي بیا هم په دا کام کې ځینې داسې خلک وي وایي دا خو ذاتي معامله وله په ذاتیاتو کې تللی دی کامه ترابده خدای ته وګورئ که څه رقم باور درکو سرونه مو قربان کړل جنازې مې پورته سوې په کلو جیلونه مې ویوړل ټارچرونه یې راکړل روزګار یې را ختم کړئ هر رقم امتحانو ته ولاړ یو ستاسو دپاره نور د دې دښمنانو د دسیسو سره راوځئ نن د ګیلهمن شهید ورځ ده تاسو خبر یاست ګیلهمن شهید چې په شهادت ورسوئ د دې څه 2 میاشتې مخکې دی رایله سو 8 میاشتې پورته کړی و په پوجي زندانو کې پروت و نه عدالت ته پیښوئ نه پولیسو ته حواله کوئ هلته یې داسې سزاوې ورکړي دي چې موږ یې بیانولی نه سو خو دا یوه خبره یې ډېر افسوس راکوئ چې ژوندی انسان و پښې و لاسونه یې ورته تړلي ول سپیان یې ورته رایله کړي ول په سپیانو یې خوړلی و له موږ سره یې رپورټ پروت دی چې څنګه دی رایله سو کوټې ته رالی موږ ډاکټرانو ته ښکاره کړی دی ټول بدن یې داغي ولو په سپیانو یې خوړلی و ولې
نور د چا دپاره یې دا ویوړل دا یې ستاسو دپاره وړي دي په دې پوهېدئ چې ما وژني خو بیا یې هم دا لاره نه لکوله ولکام ډېر خوږ دی وطن ډېر خوږ دی دا خاوره مور ده دا خاوره پر موږ باندې حق لري د دې خاورې دپاره یې سر قربان کوي داسې ارمان لوني سر قربان کوي عارف افغان سر قربان کوي په خړ کمر کې د روژې په میاشته کې په سره غرمه یې زموږ 15 ځوانان په شهادت ورسول 48 یې زخمیان کړل په 6 جون کې د واڼه په ښار کې زموږ 6 ځوانان په شهادت ورسول داسې به نور هم وژني داسې به نور هم وژني که موږ داسې سره پاشلي وو که په کومه ورځ موږ سره یو سولو اتفاق مو وکړئ تر دا کوچنۍ مفاداتو راتیر سولو د دې وطن دپاره سره یو سولو په هغه ورځ به بیا دا مرګونه ختمیږي بیا به موږ خپلواکه کیږو نو آخري خبره دا کوم عزیزانو دلته به د ډیرو فکرو خلک ناست وي د ډیرو سوچو خلک به ناست وي موږ دا ټولو ته دا وایو چې وروره زما او ستا په فکر کې به خامخا لږ ډېر فرق وي په نظریه او په سوچ کې به مو خامخا لږ ډېر فرق وي په بیرغ کې به مو لږ فرق وي په تګلاره کې به مو لږ فرق وي خو یو شی مو سره ګډ دی هغه دا وطن دی او دا وطن تر دا ټولو مقدسه دی دا وطن تر دا هر سوچ تر دا هر بیرغ تر دا هر نظریه وطن مقدسه دی که وطن وو زه به یم ته به یې سیالي به یې خوشحالي به که وطن نه وو نه ولاکه ته د عزت ژوند وکړې نه ولاکه زه د عزت ژوند وکړم کم خلک چې بېکوره سوي دي ورسه د هغو څه پوښتنه وکړه بیا به د وطن د مینې اندازه درته اوسي د وطن د احترام اندازه به درته اوسي لہذا دا خاوره مو سره ګډه ده راسه چې دا ټولې نظریې دا ټول سوچونه دا ټول بیرغونه یو وار شاته کړو یوه خبره رامخته کړو هغه دا وطن دی افغان ملت دی د دې دپاره په اول سب کې موږ تیار یو سرونه موږ ورکوو تاسو خالي را سره متحده سئ چې وطن مو وګټئ بیا یې ستا خپله جنډه مبارک زما یې خپله جنډه مبارک یو آزاد د استقلال ژوند به وګټو نور ستاسو وخت نه اخلمه ستاسو د ټولو لمنې د همیشه د ګلونو ډکې وي خدای پاک دې موږ ته دونې وس راکړي چې خپل وطن وګټو او دغه وطن خود مختاره کړو د دې را روانو بچانو دپاره یو ښه مستقبل وګټو ډېره مننه خوشحاله اوسئ